د ګلوبال نیټورک اکاډمۍ درنو زده کوونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. درنو ملګرو، نن زموږ او ستاسې د پیسو اړوند وروستی لکچر ده چې د پیسو ډولونه دي. پیسې د ترکیبي موادو او وسایلو لرایه چې دي دا بیا په دوه ډوله ویشل شوي دي. یو فلزي پیسې دي او بل چې دي کاغذي پیسې دي. دا د ترکیبي موادو او وسایلو له اړخه چې په دوه ډوله دي، فلزي او کاغذي پیسې. فلزي بیا هغه ډول پیسې دي چې له یو ځانګړي فلز څخه جوړې شوي وي، لکه د طلا، نقرې او مسو سکې. فلزي پیسې بیا په خپله درې ډوله دي. یو یې معیاري پیسې دي، بل ټوکن پیسې دي او بل سبسایډري پیسې دي. معیاري پیسې چې دي اصلي پیسو ته ویل کېږي او پر څلور ډوله دي بیا. نو یو ګوني فلزي پیسو سیستم ده، د دوه ګوني فلزي پیسو سیستم ده، همدا ډول د سپین زرو یو ګوني فلزي سیستم ده او بای میټالیزم په نوم هم سیستم ده. نو دا د معیاري پیسو ډولونه دي. بیا عموم کې فلزي پیسې په درې ډوله موږ ویشلې: معیاري پیسې، ټوکن پیسې او سبسایډري پیسې. معیاري پیسې چې د اصلي پیسو ته ویل کېږي په څلور ډوله دي: یو ګوني فلزي پیسو سیستم، د دوه ګونو فلزي پیسو سیستم او ورسره د سپین زرو یو ګونی فلزي سیستم او بای میټالیزم. یو ګونی فلزي پیسو سیستم چې دا هغه دی چې سکې له یو فلز څخه جوړې شوي وي. دوه ګونی هغه سیستم دی چې سکې له طلا څخه جوړې شوي دي. د سپین زرو یو ګونی فلزي سیستم هغه دی چې سکې بیا یوازې له سپین زرو څخه جوړې شوي دي. او بای میټالیزم هغه سیستم دی چې سکې له سپینو او سرو زرو دواړو څخه جوړې شوي وي. دا بیا بای میټالیزم په نوم یادېږي. بل چې دي معیاري پیسو وروسته ټوکن پیسې دي. ټوکن بیا هغه پیسې دي چې اصلي پیسو پر ځای کارول کېږي او له سپکو او ټیټې بیې لرونکو فلزاتو نه بیا جوړې شوي وي. دې ډول پیسو حقیقي ارزښت چې دا تر رسمي ارزښت کم دی. بل سبسایډري پیسې هغه ډول پیسې دي چې د کوچنیو تادیاتو په موخه جوړې شوي او له ارزانه فلزاتو څخه جوړې شوي وي. د امریکا په متحده ایالاتو کې بیا دا ډول سکې له یو ډول ځانګړو کاغذونو څخه جوړې شوي دي. بل موږ کاغذي پیسې لرو. هغه ډول پیسې دي چې له کاغذ څخه جوړې شوي او پر درې ډوله دي. بیا استازولي کوونکي پیسې دي، د تبادلې وړ پیسې او غیر قابل تبادلې پیسې دي. استازولي کوونکي یا استازي پیسې چې دي هغه ډول پیسې دي چې د حکومت له لوري د طلا او نقرې په بدل کې تضمین شوي وي. په لومړنیو وختونو کې قیمتي فلزاتو د ضایع کېدو ورکېدو د مخنیوي په موخه کاغذي سکه رامنځته شوه چې وروسته بیا حکومتونو د کاغذي پیسو د چاپ لپاره طلا او نقره د تضمین په توګه ایښودلې وی. بل د تبادلې وړ پیسې دي. هغه ډول پیسې دي چې هر مهال په سکو او قیمتي فلزاتو د بدلېدو وړ وي. او غیر قابل تبادلې پیسې بیا هغه ډول پیسې دي چې په سکو یا قیمتي فلزاتو د بدلېدو تضمین ونه لري. نو دا د پیسو ډولونه وه چې تاسو سره مشارک کړل. نو د پیسو دغه بخش زموږ ختمیږي. راتلونکې موضوع به زموږ او ستاسې کریپټو کرنسي وي. نو تر هغې ښه وختونه، ښې چارې.